عبدالرحمن بابا فرمایي چې د خدای له معرفت خبر نشوم معلومیږي چې یا دیو یم یا دواب یم. دواب وایي زناور ته. عبدالرحمن بابا وایي که ما الله تعالی و نه پیژندو نو زما مثال به د دیو یا د څاروي وي. د الله تعالی پیژنګلل څه دي؟ هغه دا دي چې د الله تعالی په حکمونو باندې عمل وکړي. که صورت مې د سړي دی زه یې څه کړم په معنی کې د چارپایو په حساب یم او وایي چې د الله تعالی حکمونه نه منم نو زما مثال د زناورو دی. که شکل مې هر څو د انسانانو وي خو چې د الله تعالی په حکمونو عمل نه کوم زه په مثال د زناورو یم. لکه بوت چې په رڼو سترګو د وي هسې زه په بیدارۍ کې وړی خواب یم او لکه څنګه چې بوت سترګې کولو وي خو څه ویني نه نو زه هم که د الله تعالی حکمونه نه منم یم به ویښه خو په مثال به داسې یم لکه چې وده یم. بل ځای عبدالرحمن بابا فرمایي آدمزاد په ځمکه یو بل سره وجني په دریاب کې وبله غوښې خوري ماهیان لکه غوښې چې ماهیان خوري په دریاب کې په هوا کې هم دغه کاندي مرغان خزنده او پرنده دي د دې دهر همواړه یو تر بله مشت ګریوان. عبدالرحمن بابا فرمایي چې د دنیا که څاروي دي که انسانان دي که مارغان دي که مایان دي ټول په لالچ کې مبتلا دي د یو بل حق خوري او د یو بل غوښې خوري. خزنده وایي ګرځېدونکي ځناور دهر وایي دنیا ته او مشتګریوان وایي جګړو ته. عبدالرحمن بابا فرمایي د مات لوخي آواز کله ثابت خیجي د هر چا عمل سرګن په خپل گفتار شي. عبدالرحمن بابا وایي چې د لوخي د ثابت کېدو یا د ماتېدو پته د هغه د آواز نه لګي. د مات لوخي او د ثابت لوخي په آواز کې فرق وي. دغسې د نیک انسان او د بد انسان پته د هغه د خبرو او د عمل نه لګي. لږ یې مه ګڼه که هر څو ګناه لږ وي چې لږ لږ و بله جمع کړي بسیار شي. عبدالرحمن بابا فرمایي چې ګناه په دې خیال مه کوه چې دا وړوکې ګناه ده وړوکې عمل دی په دې خو څه نه کېږي. دا لږ لږ عمل چې رایوځی شي د ګناه والا نو دې نه ډېره زیاته ګناهونه بیا جوړ شي او د هغې سزا به میلاویږي او هسې هم چې ګناه لږ وګڼې او ته یې کښې نو دا ډېره غټه ګناه ده. دا عبدالرحمن بابا کلام او د هغې معنی د الله په امان.